هلو گایز، نو د کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یو کس وښودلی شي چې د هغه نوم وي لیوای. لیوای د یو ایس آرمي یو شارپ شوټر و، خو ده اوس دا جوب پرېښو او یو میسټریس ښځه دا خپل اوفیس ته راوغواړي. لیوای ته یو جوب اوفر کړي، ورته ووایي چې ته به د یو ایس او د رشیا په بارډر باندې څوکیداري کوې او د دې په بدل کې به تا ته ډېرې پیسې میلاویږي او دا یو سیکرټ میشن دی. لیوای د دې لپاره ها وکړي او دا میشن اکسپټ کړي. سیټ موږ ته د رشیا یو شارپ شوټر وښیي چې د هغې نوم وي ډراسا. ډراسا د پیسو دپاره خلکو قتلیعام کوي او دا په کنټرکټ باندې مړي کوي. د ډراسا پلار په قبرستان کې کار کوي او دا ډېر زیات سخت بیمار وي. ډراسا چې د ملاقات له راشي نو دی ورته ووایي چې را روان 14 فروری باندې به زه د خپلې زندګۍ خاتمه کوم، ځکه زه نور درد نشم برداشت کولی. چې ډراسا دا واوري نو هغه ډېره زیاته خفه شي. بل سیټ ته موږ ته لیوای وښیي چې دا د لیپکاټر په مدد سره هغه ځای ته لیږي چې کوم ځای په باره کې ورته هغه ښځې خبرې کړې وي، او بیا دا د لیپکاټر نه کوز کړي یو ځای ته. دی چې راکوز شي نو دی وویني چې دی به د خپل ځای نه اوس 40 کیلومتره خپل منزل سیټ ته سفر کوي او دی هغه سفر شروع کړي او 2 ورځې سفر کولو نه بعد دی خپل منزل ته اخر کار راورسیږي. هلته داسې یو بل کس پیدا شي چې دی به مخکې په دې ځای کې ډیوټي کوله او د دې کس نوم وي جیډي. چې د یو کال نه انسانان نه و لیدلي، د لیوای په راتلو باندې دی ډېر زیات خوشحاله شي. جیډي لیوای ته ووایي چې دا د رشیا او د یو ایس بارډر دی. مخامخ چې کوم ټاور ښکاري دا د رشیا ټاور دی او دې دواړو ټاور په منځ کې هر وخت لوړه وي. بیا جیډي لیوای ته ووایي چې موږ ته هیڅ قسمه اجازت نشته چې موږ مخامخ ټاور والي سره رابطه وکړو. بیا ورته ووایي چې تا ته به صرف دونه کول پکار دي چې ته په خپل مشین ګن کې هر وخت ګولۍ تیارې ساتې. بیا ورته ووایي چې دلته کوم مشین ګنز او انټرینه دي دا به ته پخپله سیکې. لیوای ته تپوس وکړي چې دونه سیکیورټي د څه لپاره ده. جیډي یو بم راوړي او هغه دې کندې ته ور وغورځوي. لږ ساعت بعد چې هغه کله پټاو شي نو د کندې نه څه عجیبه غونته کې اوازونه راشي. په دې کنده کې داسې څه دي چې نه هغه رشیا او نه یو ایس بره راباسل غواړي. ټول انفارمیشن ورکول نه بعد جیډي د هغه ځای نه لاړ شي او د هغه د بوتلو دپاره لیپکاټر هغه پسې راشي او لیپکاټر والا هغه بره کړي. کله هغه بره کړي نو لیپکاټر والا د هغه نه ویریفیکیشن وغواړي. چې لیپکاټر والا ته یقین وشي چې دا جیډي دی نو هغه هغې مړ کړي او هغه کندې ته یې واپس ور وغورځوي. د دې مطلب دا دی چې کوم کسان دلته ډیوټي وکړي نو د ایجنسۍ والا هغې بیا ژوندي نه پرېږدي. بیا لیوای په خپل کار کې لګیا شي او هغه انټیناز هر څه اکټیویټ کړي او بیا لاړ شي ټول مشین ګنز وګوري. ډېر وخت تېر شي او لیوای د خپل کار نه ډېر زیات بور شوی وي. نو یو ورځ دی په دوربین کې وویني چې مخامخ ټاور باندې سولیا دي او کار کوي. دا جینۍ بل هیڅوک هم نه وي بلکې ډراسا وي چې د په شان یو شارپ شوټر وي. وخت تېر شو، یو ورځ باران ورېږي او دا ډراسا بار ناستې وي. اصل کې د دې نن برډ وه نو دا فایر وکړي او د لیوای خپل ځان ته خیال کړي. بیا ورته په بورډ باندې ولیکي چې ستا څه نوم دی. نو لیوای لاړ شي او هغه هم یو کاغذ راوالي او په هغې باندې ورته ولیکي چې وي آر ناټ الاوډ ټو کنټیکټ. ډراسا ورته په بورډ باندې ولیکي چې زما نوم ډراسا دی او نن زما برډ دی، زه چې څه وغواړم نو هغه به کومه. لکه شان دی بیا په کاغذونو باندې خبرې شروع کړي. دلته دې ته دا هم پته ولګي چې دې دواړه یو شارپ شوټرز دي. دوی دا خبرې کوي او ډراسا وویني چې څه شیزونه دي چې هغه د لیوای سیټ ته بره راخیږي. لیوای چې خیال وکړي نو واقعي څه ځناور وي او هغه بره را روان وي. لیوای په هغې باندې فایرنګ شروع کړي او ډراسا هم د هغې هیلپ کول شروع کړي. لیوای وویني چې څه کریچرز دي چې هغه ډراسا ټاور ته موهد. نو لیوای په هغې باندې نشانه ولګوي او هغه ټول کریچرز مړه کړي او دا ټوله شپه په ډزو کې دغه شان تېره شي. چې کله دا ټول کریچرز مړه شي نو ډراسا لیوای ته په کاغذ ولیکي چې دا زما زندګۍ د ټول نه ښایسته برډ ډے وه. کله سهار شي نو لیوای لګیا شي او د هر شیز ریپیرینګ شروع کړي او چې کوم شیز خراب شوی وي نو هغه ګروج یعنې هغه کندې ته لاندې ور وغورځوي. ډراسا هم په هغه باندې نظر ساتي چې څوک ورته څه ونه وایي. ډسمبر میاشت راشي او سخته یخني شروع شي او بار واورې ورېږي. دې دواړو د واورو نه ځان سره څه ګوډاګي جوړ کړی وي چې ډراسا وایي دا لیوای دی او لیوای وایي چې دا ډراسا ده. دې طریقې سره دې دواړو دوستانه شروع شي او دوی بیا په هره طریقه یو بل سره خپل غم او خپله خوشحالي شیر کوي. بیا وخت تېرېږي او د فروری میاشت راشي. لیوای راپاڅېږي او دې لاړ شي وویني چې ډراسا خفه ناستې ده او ژاړي. لیوای ته تپوس وکړي چې ته ولې خفه یې. نو ډراسا ورته ووایي چې نن زما لپاره ډېره سخته ورځ وه او کاش چې ما سره یو خپل کس وی. نن 14 فروری وه چې په کومه ورځ باندې به د ډراسا پلار خپل ځان مړ کو. په دې وجه ډراسا ډېره زیاته خفه وه. د شپې لیوای ډیسایډ کړي چې زه به په هر حال باندې اوس د ډراسا خواله ځم. نو هغه څپړی راوالي او په طریقې سره یې کېږدي او بیا د راکټ په مدد سره هغه پړی د ډراسا سیټ ته ورولي. ډراسا هغه پړی راوالي او په مضبوطیا سره یې ونې پسې وتړي. بیا لیوای ځان سره ګولونه واړي او د پړي په مدد سره د ډراسا سیټ ته ور واوړي
او په لومړني ځل دوی دواړه یو بل ته آمنې سامنی شي. راسه د لیوی په راتلو باندې زیات خوشحاله وي او بیا چې شپه شي نو دوی دواړه ډینر یو ځای وکړي. دلته دوی یو بل ته هر څه ووایي او بیا چې کله شپه شي نو دوی ډانس هم وکړي او دا شپه دواړه یو ځای تېره کړي. سبا باندې چې لیوی واپس خپل سیټ ته اوړي نو مخامخ د هغه په ټاور باندې څه دماکه وشي چې د هغې د وجې دا پړی کټ شي او لیوی سیده لاړ شي او هغه کندې ته ور پرېوځي. سم د لیوی د مدد کولو دپاره هغه کندې ته ورودانګي او هغه سیده لاړ شي او اوبو ته ور پرېوځي. هغه د هغه اوبو نه طریقې څخه ځان راوباسي او بل سیټ ته موږ ته لیوی وښیي چې دا په یو ونه کې الټه ځوړند دی او یو کریچر راشي او هغه خوري خو هغه زر راپاڅېږي او په کریچر پای وکړي او د هغه ځای نه ځان خلاص کړي. خو چې هغه راپرېوځي نو هغه په ځمکه باندې ونښلي او د ځمکې نه څه جړلې راوځي او دی ګیري. دغه ټایم ډراسا راشي او هغه په هغه ځایونو باندې پیر وکړي او لیوی د هغې نه خلاص کړي او دوی بیا مخکې دواړه روان شي. دغه ټایم کې څه نور کریچرز هم په دې باندې حمله وکړي خو دوی دواړه چونکې شارپ شوټرز وو نو دوی ځان د هغه کریچرز نه خلاص کړي او د هغه ځای نه وتښتي او دواړه لاړ شي. یو ساینس لیب وي هلته دواړه ورننوځي. دوی دواړه چې هلته راننوځي نو هلته دوی ته یو کیسټ میلاو شي. دوی چې هغه پلی کړي نو دوی ته یو ډاکټر وښودلی شي چې هغه خبرې کوي چې دلته موږ د انسانانو په ډي ان اے باندې ریسرچ کوو. دا ریسرچ موږ په 1946 کې شروع کړی و خو په دې ریسرچ کې څه خرابتیا بیا راغله او د انسان او د ونو بوټو ډي ان اے دواړه یو ځای شوي او په ونو بوټو کې هم د انسانانو خصوصیات رالل. دلته لیوی ته نور کمپیوټرز هم میلاو شي چې دا بالکل د 1946 نه ښکارېدل. لیوی چې دا کمپیوټرز کولاو کې نو ته پکې بلا حقایق معلوم شي. دلته لیوی ته پته ولګي چې یو کمپني چې د هغې نوم دی ډارک لیک دا د انسانانو په وجود باندې ریسرچ کوي چې دې په باره کې حکومت ته هېڅ څه پته نشته دی. دا ټول ریسرچ هغه میسټیریس لیډي دلته کوي چې دې په باره کې نور هېڅ چاته هم پته نه وي او دې دلته یو داسې سیسټم جوړ کړی وی که دې ریسرچ په باره کې چاته هم پته ولګېده نو دلته دې یو بم ایښی وي چې دا بم به اکټیویټ شي او دا بل ته بلاست شي چې د هغې د وجې به دا ټول ارڅه 4.2 کیلومتر کې تباه شي او یو مضبوط ارتکویک به راشي. لیوی دا ارڅه ختمول غواړي خو لومبی شرط دا وي چې هغه د دې ځای نه وځي. لیوی او دراسا چې کله د ریسرچ لیب نه وځي نو کریچر یو پړی خور کړی وي چې هغه دراسا په خپو کې ونښلي او هغه ځان پسې راښکي او هغه ځان څخه هغه کریچر وتښتي او ریډ زون ته یې ننباسي یعنې دا ټول نه خطرناک ځای وي او بیا یې دراسا ځوړنده کړی به یو کریچر ورته مخامخ ولاړی چې هغه د ډي ان اے ټیسټ کوي. دا کریچر بل هېڅوک هم نه وي بلکې دا هغه کس وي چې کوم یو کس په لومبی پر ټاور باندې ډیوټي کوله. دراسا په دې کریچر باندې حمله وکړي او دا کریچر مړه کول غواړي خو دا کریچر دراسا راټینګ کړي او څنګه یې مړه کوي دغه ټایم کې لیوی راشي او دا کریچر وړي او مړ یې کړي. دلته دی یو بل ځای ایکسپوز کړي چې دلته هغه ایجنسۍ والا سب بایوکیمیکل ریسرچ کوو چې په هغې کې دې نه څه خرابتیا راغلې وه او دلته اوس یو بونه وي چې هغې د انسانانو اورګنز غونته کې شکل اختیار کړی وي. ټول دلته ډېر احتیاط سره روان وي خو د ډراسا خپه په یو اورګن باندې راشي چې د هغې د وجې دا ټوله ونه اکټیو شي او په دې باندې حمله شروع کړي خو دغه ټایم لیوی یو بم بلاست وکړي چې د هغې د وجې دا ونه وسوځي او دوی بچ شي او د هغه ځای نه وتښتي. دوی مخکې لاړ شي نو دوی ته یو جیپ میلاو شي. دوی د هغه جیپ په مدد سره د اکه ریډ زون او د هغه علاقې نه وځي او هغه ځای ته ورسي چې کوم ځای کې دوی مخکې راپرېوتي وو. دلته دوی بیا یو پړی وویني چې هغه دوی راښکي او هغه ګاډي پسې وتړي او د هغې په مدد سره دوی دا ګاډی بره راښکي او بره پیښیږي. دغه ټایم کې په دې باندې کریچرز هم حمله وکړي خو لیوی ډېر هوښیارتیا سره د ګاډي ټینکۍ سورۍ کوي چې د هغې نه تیل په هغه کریچر باندې وروبهیږي او بیا ورته اور ولګوي چې د هغې د وجې ټول کریچر وسوځېږي او دوی دواړه بچ شي او بره راوخیجېږي. چې دوی دواړه بره راوخیجېږي نو لیوی دا ډیسایډ کړي چې دا ګروج یعنې دا ځای اوس تباه کول غواړي چې د دې نه نور خلکو ته څه نقصان ونه رسي خو د دې نه مخکې دی غواړي زه خپل ټاور ته واړم او د هغه ځای نه دا ارڅه ختم کړم. بیا دی د یو پړي په مدد سره د هغه ځای نه خپل ټاور سیټ ته واوړي او د هغه ځای نه هغه میسټیریس لیډي کومې چې د لیوی د جوب دپاره هایر کړی و لیوی ته کار وکړي او ورته ووایي چې ته خو لاندې نه وې تللی زموږ کمپیوټر خو تا نه دي اکټیویټ کړي چې په هغې ورته لیوی انکار وکړي نو هغه ورته ووایي چې دا کیدی شي تا ته را مخامخ ټاور باندې چې کوم بل کس دی هغه لاندې تللی او تا له اوس په کار چې ته هغه مړ کړې. لیوی ورته ووایي چې ټیک ته داسې به وشي خو دا میسټیریس ښځه د لیوی او د ډراسا دواړه په سکرین کې وویني چې د هغې د وجې د ښځې په لیوی باندې شک پیدا شي. دلته لیوی هم په ټولو ټاورو باندې بمونه ولګوي او دغه ټایم کې دی وویني چې لیپکاټر کې څوک رالل چې هغه لیپکاټر نه راکوز شي نو هغه میسټیریس لیډي او هغه ځان سره ډرون راوستي او هغه لیوی او ډراسا پسې ورپسې کړي. دا ډرونز په لیوی باندې حمله وکړي خو لیوی چونکې شارپ شوټر و نو هغه ډرونز ولي او تباه کړي او بیا یو ځای ته ورسېږي چې د هغه ځای نشانه ولګوي. دا د زندګۍ ټول نه اوږده نشانه وه او
او دی پایرو کې او نشانه بالکل ټیک ولګي او ټولې ټاورې پې تباه کړي چې د هغې سره یې هغه لاندې بم هم اکټیویټ شي او هغه هم تباه شي. د بم هغه د ماګې سره میسټیریس لیډي هلیکاپټر هم تباه شي او هغه هم پکې مړه شي. لیوای ډېر زیات زخمي شوی وي او هغه ځان د بچاو دپاره یو سیند ته ودانګي. ټراسا ورته ډېر انتظار وکړي خو هغه رانه شي او هغه یوازې د هغه ځای نه وځي. ډیر وخت تیر شي او بیا ډراسا په یو هوټل کې کار کوي. ورځ ډراسا لګیا وي او کار کوي او دې ته شاته نه څوک اواز وکړي چې دا مخ راواړئ نو بل هېڅوک هم نه بلکې لیوای او دوی یو بل سره میلاو شي او دا فلم په دې ختم شي.